فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ژباړه: که چیرې تاسو د قرآن د مثل راوړلو توان ونه لرئ او تاسو به هیڅکله توان ونه لرئ، نو ځانونه وساتئ د هغه اور نه چې سوځېدونکي مواد یې خلک او ډبرې دي، هغه اور چې د کافرانو لپاره تیار شوی دی. الله مشرکان او منافقانو ته وایي که تاسو د قرآن په شان یو سرت را نه وړئ او تاسو به یې هیڅکله هم نه راوړئ، دا د قرآن معجزه ثابته ده. فاتقوا النار، اوس چې معجزه روښانه شوله هغه سخت اور څخه ځان وساتئ. التي وقودها الناس والحجاره، دغه اور ډیر سخت دی، د بلولو توکي یې خلک کافران دي او ډبرې چې ځینې مفسرین وایي دا ډبرې د بتانو ډبرې دي چې دوی یې عبادت کوي، یا دا سرستی یعنی تورې ډبرې دي چې ډیر سخت وځېږي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې او عبرت: اول، د قرآن معجزه ثابتېږي، هیڅوک لوی شاعر، جادوګر، عالم د قرآن د مثل راوړلو توان نه لري. دوهم، د قیامت او دوزخ حقیقت، دوزخ د حقیقت یو ځای دی، تشه ویره نه ده. دریم، د ایمان اهمیت، کله چې حق ثابت شي نو انسان باید ایمان راوړي، که نه نو د دوزخ ویره ورته ده.